سعودي د مسافر سره په پاکستان کې واجبه کار شوی دی. ویډیو را سره مکمل وګوره. 14000 ریال چې دینو دا غواړي دی. ها ویډیو مکمل وګوره. دی لکه رئیس کار شوی دی کنه چې دین 14000 ریال واله شو. د سیټ به تاسو ته نوجوان ښکاری دی نوم دی محمد علي. دا په سعودي عرب کې به کار کول خو دا چې دنه کور ته راتلل خو دې سره 14000 ریال. نو دی ویل چې 14000 ریال وسره راواخلم کور په کار وکړو. نو د 14000 ریال چې دینو د په بیگ کې خو دی په بیگ کې چې کله خو دی او د سعودي عرب د ایرپورټ نه پاکستان ایرپورټ راغله ده کور ته رینګ کړه د خلک ولا هم تل ده مخله ولا خلک تل ده او گاړه وسره نه ده بول. یو غلطي کړل چې گاړه وسره نه ده بول دیو چالت تل دي په بل گاړه کې دیو چې دینو ناشتي او چې روان دي سر لار ته کړل نو په دیو پسې چې دینو یو ویګو ورپسې شوی دا یو ویګو په دیو پسې ورپسې دا نو چې کله ویګو په دیو پسې ورپسې شوی دا دیو چې دینو ویګو رسولې دي نو ویګو چې دینو دیو نه مخکې شوی دا او دیو ته ویل چې ودرېږي چې منګه چې دینو پولیس والے او بالکل د پولیس په کپړو کې ښکارېدل او هغه چې د گاډي نه راکوشول ویل چې موږ له تلاشي راکړي. چې کله محمد علي چې د گاډي نه راکوشول او دیو له تلاشي ورکوله محمد علي دا سوچ وکړ ځان سره چې ما سره نه چرشته نه راسه نور څه د نشي سامان شته دی ولې چې دا موږ ودرولو. بیا چې دنو دیو تلاشي چې کله واغستله کله چې دیو به کوګو نو په دې کې 14000 ریال چې کله 14000 ریال نو دا کسان والا ولګیدل د ویګو والا او دغه بیگ چې نو دغه ځان سره وی وړ او سیده تیلاړ. محمد علي چې دنو هغه دې پرې خودلو په سعودي عرب کې څومره مهنت کړو او دغه غریب او ټول مهنت چې دنو پسین باندې لاړو پسین باندې راو شو ځکه چې آلته روپۍ ګټل ډیر زیات ګران دي ځکه چې د ویزې روپۍ نور چې دنو د کمرې روپۍ د ګډیر غټ روپۍ چې دنو په دې پسې راځي نو دې وجه نه چې د ټول پښتنو ته خواص کوم چې چرته هم تاسو سعودي عرب نه راځي د دوبۍ نه راځي د قطر نه راځي د نورو ملکونو نه راځي نو کوشش کوئ چې خپل فیملی ته وای چې خپل گاډي در پسې درولي او گاډي پسې دې ځګنه درولي نو هغه دې سی وی چې ګاره روسته به تاسو ته داسې قسمه مسلې نه راځي په پردي گاډي کې تاسو ناسي اکثر چې د گاډي والا هم دوکه وکي هغه په بل طرف پیسي او به سامان واخلي. نو چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورای مسافر ډیر ځات احتیاط کوئ کنه ځکه چې پاکستان په ماحول باندې تاسو نه پوهه دلته تشه 2 نمبرې ده دلته څوک د چا خیال نه ساتي چې دوی په څومره سخت باندې دا پیسې ګټلي او دلته چې دنه تر اورسي دلته چې د 2 نمبرې د په هر ځای کې بچیانو ستانه پیسې اغستل کیږي ستانه په پیسو باندې هر څه کیږي هر څه په پیسو باندې کیږي او دلته چې د پاکستان کې بیا ډیره زیاته 2 نمبرې ده. نو ټول مسافر ډیر زیات کوشش کوي چې چرته هم داسې قسمه غلطیاں ونه کوي تنستا ژوندۍ به تباہ او برباد چې ځکه چې دومره غټي روپۍ ستانه واغستل شي او سړی چې دنو هارت اٹیک هم د داسې کیسې د وجې نه کیږي.